روژه د تاریخ له پاڼو. د رمضان المبارک 25مه نیټه. په دې نیټه کې د تاریخ ځینې اړینې پیښې او مناسبات. امام بخاري رحمه الله په 2024 نمبر حدیث شریف کې رانقلوي چې په دې تاقو ورځو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله کورنۍ راویښه کړه او د عبادت زیات کوښښ به یې کاوه. همدارنګه د رمضان المبارک په 25مه نیټه 504 هجري کال سلطان صلاح الدین ایوبي د صفت په نوم مهمه او ستراتیژیکه کلا د صلیبیانو څخه ونیوله. د یادې کلا په فتح کولو سره ایوبي رحمه الله د بیت المقدس خلاصون ته لاره هواره کړه. د همدې ورځې په مناسبت یعنی د رمضان المبارک په 25مه نیټه 504 هجري قمري کال مشهور مفسر، عالم او فیلسوف فخر الدین رازي په ری ښار چې په ایران کې د تهران یوه برخه ګڼل کیږي دې دنیا ته سترګې وغړولې. نوموړی له ډېرو علمي خدمتونو او د زرګونو شاګردانو له روزلو وروسته په 606 هجري قمري کال کې د افغانستان په هرات ښار کې وفات شو. د فخر الدین رازي مشهور تالیفات عبارت دي له تفسیر کبیر یا مفاتيح الغیب، اسرار التنزیل، انوار التأویل، المعالم فی علم اصول فقه او الاربعین فی اصول الدین څخه عبارت دي. همدارنګه د مکې مکرمې له فتح څخه وروسته د رمضان المبارک په 25مه نیټه 8 هجري قمري کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په مشرۍ د مجاهدینو 10 کسیزه سریه د عزاب د ماتولو لپاره ولېږله. د عزاب د مکې مکرمې په ختیځ کې د موفع تحله په نوم سیمه کې نصب و. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه سیمې ته له رسېدلو سره بت ټوټې ټوټې کړ او بیرته په مکه مکرمه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تا هلته څه ونه لیدل؟ حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې نه، هلته مې څه ونه لیدل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تا د عزا بت نه دی مات کړی، بیرته ولاړ شه، هغه مات کړه. نوموړی بیرته هلته ولاړ. هلته یوه توره بدشکله میرمن چې غټ ویښتان یې خلاص پرېښي وو ولیده. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یاده میرمن ووژله. کله چې بیرته راغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه عزا و، له دې وروسته به عزا نه وي.